حاجی کدی حج قران حج تمتع صورت و دم د شکرانه په د باندې واجب ده که حج مفرد و دم د شکرانه په مستحب ده معتمر عمره کون که و دم د شکرانه ورته مستحب ده دا چې سړی احرام وتړي دغه هدی د ځان سره رواني په دغه نیت چې الته به زه حلالومه اوس دا یو اوخاندي یو پسونه دي که اوخي روانه و د ځان سره نو بیا حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اوخ په غاړه کې چپلکې مور واچولې قلد النعلین او واشعر الهدیه اشعار مو کو په خي طرف کې په ذوالحلیفه کې اشعار دې ته ویل کېږي چې د نيزي نرای سر تیره یکوزه طرف نه د اوخ خي ولې تر ځان برابر کې دای کوي بیخه یکوزه نه دسه په د نيزه وې لکه په چاړه چې دغه پوسټه کوي پریشي ویني راوځي هغه چپل چې بیا په غاړه کې ورزړې په دغه وینه باندې دسي اومخي دلته وړې سری شي نشان موجود شي هغه بیا په غاړه وروزړي دغه پیدا دا چې د اختلاط په صورت کې چې اوس سفر د روانې کېالته به د کوچانو وخان درګټ شلیاره ته خپل اوخ چې د دوی د وخانو نه پیژنې تعارف په راځي د اختلاط په صورت کې او د ورکه په صورت کې د غدلال په صورت کې به پیدا کوي شي او سارقین غلب په د کار نه لري ځکه مخکې کفار و هم غلو و هم د دغه اوخانو قدر کوو چې د حجانو حرم د خدای ته روان کړي په دغه بیا کار نه درلود دغه پیدې د پکې حکمتونه د پکې دا اشعار شته کنه دا د اوخانو په باب کې په دې کې نور ائمه وی چې د اشعار مستحب عمل ده دا بکې د حضرت سیدنا امام صاحب نه قول د کراهت را نقل شوی چې دوی ویلي دي چې دا مکروه ده اوس نو د استیزاتی په د باندې اعتراضونه شروع شوي امام وکیع چې مخکې د تقلید مسله کې موږ تاسو د په بحث خبره شروع کړې و سبقونه مم چې کې ویلې د امام صاحب په قول فتوا ورکوله لکه یحیی ابن سعید قطان چې د امام صاحب په قول فتوا ورکوله یعنی دا په محدثینو کې هغه غټ شاګردان دي ده حضرت عبد الله ابن مبارک حضرت یحیی ابن سعید قطان حضرت وکیع ابن جراح دا هغه غټ محدثین چې د شاګردان دي دغه حضرت وکیع د حضرت امام صاحب په باب کې رائے دلته بدله ده ادر دا چې د اشعار سنت ده خپل امام صاحب قول په کراهت کړی ده نو دای د ادب او لحاظ دیغه په باب کې ساتي وی چې تاسو خبره د اهل رائے ته ما ګورئ د امام صاحب تصریح نه کوي وای دا نوم نه اخلي دام ادب کوي د استادي د مقلدیت تصریح اهل رائے قول ته نظر مکه دی وی چې د اشعار بدعت ده او اشعار د سنت نبی علی السلام کړه په یو مجلس کې ناس ته بیا خبره یاد کړه الته بیا نوم واخیست چې حدیث کې اشعار غله امام ابو حنیفه وی دا یغه چاته ویل چې دیغه شاګرد دی اهل رائے د جملې نه ده هغه وی چې دا ناجایز ده یغه سړي ورته خو ابراهیم نخعی یغه ویل دي د خوش کور غله وای زه د رسول الله خبر درته کوم ته د ابراهیم نخعی خبره کې لایق دی چې بندي شي طریقه وخت پورې چې د خپل عمل نه دی توبه نه استری د خپل عقیده نه اوس امام صاحب امام ترمذی نور ائمه اکثره په نامه ذکر کوي په اکثره حدیثو کې دا امام شافعی دا وی امام احمد دا وی امام مالک دا وی خو د امام صاحب نن واوریدو اهل رایه اهل کوفه په دغه عنوان ذکر کیږي خو د نوم په نامه باندې په دوه ځای کې په ټولو ترمذی کې ذکر شوی ده اول دغه خبره بیان وکړه د امام ترمذی د امام صاحب نوم ولې نه ذکر کوي د نور ائمه ذکر کوي د نوم نه ذکر کوي نو دغه د پاره یو توجیه ده چې د نور ائمه تشهیر ته ضرورت وو د امام صاحب تشهیر ته ضرورت نه وو د په مناقبو کې تقلید مسله کې چې ما درته ویلو چې د امام نوم به ذکر شو هندوستان پاکستان افغانستان بخارا او سمرقند شام سوریه اردن او فلسطین په دغه علاقو کې بل څوک د امام په نامه چا پیژنده هغه دومره شهره افاقو یغه ضرورت نو دا نور محدثین
دا لکه هغه ملایي غیر مشهور وي نو ځکه به د نوم اخیست امام ترمذي نوم اخلي چې مشهور شي چې دا د امام شافعي صاحب قول ده، دا د امام احمد صاحب قول ده، دا د امام مالک صاحب قول ده. یو دوم حضرت امام ترمذي د امام صاحب قول نه اخلي ځکه د په خیال کې هغه د اهل رأی نه ده، د محدثینو اقوال ذکر کوي، دا نور په محدثینو کې دي. خو اهل رأی دا معنا نه، دا خبره خو مخکې حالت د تقلید مسله کې ویلې وه چې دا د دوی لپاره د قباحت نوم ده. اهل رأی خو پخوا ویل کېده د عزت نوم و ماهرینو ته چې دا په حدیث قرآن کې ډیر ماهر دي، حتی استنباطات ورکوی شي ټولو ته ویل کېده. بیا دا نوم معاندینو یو امام صاحب پورې خاص کو، بیا د عزت لپاره ویل کېدو معاندینو په قباحت باندې حمل کو چې دا خو د حدیث په مقابل کې ده. داسې د خدای نه کوي چې حضرت سیدنا امام صاحب حدیث پرېږدي قول پر رایه باندې په مقابل د حدیث کې کوي. ولې امام شعرانی د امام صاحب قول را نقل کوي، هغه وایي چې چیرې هم حدیث ثابت چې فعل الرأس والعين بأبي و امي چې د رسول الله نوم واخیستی شي، حدیث ثابت امام مور و پلار د په د قربان دي، ما په سر سترګو قبول ده. چې صحابه او اقوال وي نحن نختار منهم، په هغو کې به د یو قول غوره کوو، او چې د تابعینو قول په نحن رجالا وهم رجالا، خو زم تابع یم بایم تابع ده، په ما خو د هغو تقلید نه ده ضرور. او بل ځای کې نقل کوي چې امام صاحب نحن لا نقيس الا لضرورة، موږ قیاس نه کوو مګر د ضرورت په وخت کې. اول ګورو په مسله کې قرآن حدیث قول د صحابه و، قرآن حدیث قول د صحابه و، چې نه کو پیدا یوم نه کو پیدا، نو البته مجبور بیا قیاس کوو، ځکه خو علاوه فاعتبروا یا اولي الابصار. قیاس موږ مقدم کوو نه، او یو کار کوو، دو حدیث مبارک دي دغه بنا بر ظاهر معارض دي، خو د یو حدیث قیاس مقوی ده، موږ دغه ترجیح ورکوو. ګور عقل مثبت نشو مؤید شو، مؤید دام حدیث مبارک ده، دام حدیث مبارک ده، د حدیث په خلاف باندې فتوا نه نغله، خو دغه حدیث په نسبت دغه حدیث رجحان چې د عقل سره موافق وي. ځکه موږ د عقاید مسله کې موږ تاسویل دي چې حسن او قبح د اشیاء خو په اصل کې د شرعي، لیکن عقل سلیم ادراک کړی شي کني شي کړی. نو هغه صورت کې چې قیاس معندکم حدیث وي هغه حدیث ته ترجیح ورکو، کني چې یو حدیث موجود دی موږ په قیاس باندې قول نه کوو. اذا ثبت الحديث فهو مذهبي، چې حدیث ثابت شو هغه د ما مذهب ده. نو ښه چې دی په قیاس قول نه کوي، دغه د حدیث نه ده ثابت چې نبی اسلام اشعار کړی، خو د نبی اسلام د اوخي اشعار کړی، بیا حضرت امام صاحب څرنګه دا وی چې اشعار نشته. نو یو توجیه څوک دا کوي چې دا حدیث مبارک دی وی منسوخ ده، دا په ابتدا د اسلام کې د اشعار خبره وه، وروسته دا حکم منسوخ شوی، لیکن دا جواب هم ضعیف ده. ولې دا خو په اخر حج کې شوی، په حج کې تخصیصات شته، خو په حج په مسائلو کې منسوخیات نشته. تخصیصات شته لکه بعضی چاته خاص حکمونه ویل دي، خو نسخه خو نشته، دا خو اخر عمر د حج سفر ده. چا ویل دي چې حضرت امام صاحب قول چې کړی ده په دغه باندې چې د اشعار مکروه ده، کراهت نه کراهت تنزیهی مراد ده، دا قولم ضعیف ده. ولې چې یو په حدیث کې شی ثابت بیا کراهت قول ولې کوي؟ دا هم څه توجیه نه ده چې دغه وجه امام صاحب قول په چا باندې کړی چې دا کراهت تنزیهی ده پکې. چا ویل دي چې امام صاحب چې قول په کراهت اشعار کړی دی د خپل زمانه. ګوره د علم چې کمزوري کیږي حکم خلق اعمال بدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دومره اشعار کړی چې صرف نشان شي، وینه راغله چپلکه او دا وړی په لندې شوې، نور تعذیب د حیوان خو مطلب نه و. د امام صاحب دغه وخت چې راغی د څو خلکو اشعار کو چې دا برچا دغه نظام د ژوره په دا اوخ کې وویله. اکثره وخان به هغه چې تر حج پورې رسیدو زخم به خورین شو، چمجي به وکړه، تر مړه بشو. نو د دې اشعار په باب کې حضرت امام صاحب قول په کراهت باندې کړی ده. خو به هر تقدیر چې څومره شوي دي بیا هم فتوا په د احنافو د وروستنۍ هم په دې ده چې اشعار جائز ده. د امام صاحب پر جز د مناسکو نه ده، د حج نه جز نه ده. که دغه حکمت لپاره غلو نه ډارې دي، د ورکې نه ډارې دي، د خلطیت په صورت کې روا ده،
فتوا په دغه د امام صاحب په قول کې فتوا په روا ده چې روا ده جز د حج نه د داسې نه چې وخت روان کو که اشعار دې نه یې کړی نو قرباني نه ده صحیح جز نه ده من النسک. دوم تقلید ده په غاړه کې زړول. دا بیا د پسو په باب کې د تقلید خبره راځي. امام صاحب دغه تقلید نه منع کړی ده چې د پسو په غاړه کې تقلید نشته. هلته بیرته بیا راځي چې حضرت المؤمنین وی ما د نبی علیه السلام د پسو دپاره په خپل لاس باندې پړي اوبدلی دي چا په غاړه کې وراچول په خپل لاس مې ورته اوبدلی دي. تقلید یې کړی. نو جواب دا ده امام صاحب چې نه پې کړی دی د تقلید د چپلکو نه د اوښ په غاړه کې خو بې چپلک هم ورزړولې. د پسه وجود کنکای ده دا ورسره ضرر ده یغه دپاره تکلیف ته د دغه نه منع کړی. او ثبوت چې راغلی ده د وړیو د تار راغلی ده لکه دا موږ تاسې د ښایست دپاره نه هغه کنکۍ خسکۍ ته هم ترسیري جوړ کړي غاړې غړوندکي ورته جوړ کړي. دا شته دغه نه امام صاحب منع نه کړي. تقلید د عهن د وړیو د تار په غاړه کې ور اچول د معرفت دپاره دا امام صاحب هم یې شته. خو یې پسو دپاره دغه چپلکې په غاړیو کې ور زړول دا د هغو دپاره حرج د دا نشته. نور دا چې سړی په خپل کور کې اوسیږي روان شوی لیانه ده حاجیان ځي یغو ته دغه هدیه ورکړه تاسې دا درولۍ دی د مالو سره لکه مالدار خلک د مال مخته کي موږ به شاته په دا نفس لګلو دی محرم ګرځي که نه. بعضې ائمه وایي چې نفس یې هدیه ولېږله په کور کې د دی لی اوسیږي وتلی نه ده مخې ته ګنډل شوي جامې به ذاتې نه اغوندي خوشبویي به نه استعمالوي د خپل کور سره به اهلیت نه کوي محرم شو. موږ مسلک دا ده چې نه مخکې موږ تاسې ویلي محرم چې غسل وکړي جامې واغوندي د دغه نه بعد جامې لرې کړي د احرامونه واغوندي دغه نه بعد په یو د دوه شی عینو دی محرم کېږي یا تلبیه ویایي یا هدیه د ځان سره روانه کړي. دا چې جامې نه دي بدلي احرام نه ده تړل شوی مجرد هدیه ولېږله په مجرد هدیه باندې سړی محرم کېږي نه. ام المؤمنین وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هدیه ولېږله دی به په خپل کور کې اوسېدو احکام د احرام په ده باندې نه وه. یو قسم داسې هدیم دی چې نبی علیه السلام بیخي حج ته عمرې ته تللی نه ده نور څوک یې تله د ثواب دپاره چې په حرم کې شی حلال کې ثواب یې ډېر ده هلته خو په طریقې اولا نه ده محرم داسې هم کړی شي. خو چې خپل هم اراده د حج لري یا د عمرې لري خو مخکې قافله روانېږي امالونه چې په ګډه بیایي هغو ته یې مال مخکې ورکړو دی خو ورځي خو شاته چې تر څو یې احرام نه ده تړلی تر هغه وخته پورې دا سړی محرم کېږي نه. دا تر دغه ځایه پورې خو د هدیې د لیارې خبره. اوس دا چې دا بل باب ذکر کېږي که چیرې هدیه د هلاکت خطر شو روانه کړی خو د حج په نیت باندې ده چې هلته بې زه حلالوم خو داسې مرض و داسې تکلیف ورته جوړ شو چې هغه مري اوس په څه پکې نو یې حلال به کړي. دا یې ده خپله پښه به راواخلي په وینو به یې ککړه کړي نو یا هغه چپلکه چې پکې زړېږي دا به په وینو ککړه کړي پورې وبې زړوي خپله دا سړی به یې غوښه نه خوري ملګري به هم نه خوري ځکه خپل هم غني د حج ته روان ده د ملګري هم غنیان دي چې حج ته روان دي دا د مساکینو شی ده مسکینانو ته به ورکړي یا دې پرېږدي په دغه امید چې که مسکینان راتله دغه ځای ته پرېږدي چې مسکینان یې وخوري. د علامه هم دغه ده چې معلومه شي نو چې څوک راځي به وبهپېږي چې دا خو د حاجیانو هدیه ده نو مسکینان به خوري غنیان به کار نه په لري. خو که سړي خپله خوراک تر وکړو بیا وایي بیا زمان په لازم ده. لیکن تفصیل داسې کوي یو نظري هدیه ده یو نفلي ده. سړی ځان یې نظر کړی دغه هدیه په لیاره چې ور هلاکېږي دی تبدل کې کړی شي اختیار یې خرڅوي یې حلالوي یې غوښه یې خوري ورکوي خو په عوض کې به بله وي عوض کې به بله وي لکه غني چې قرباني مړه شي بله قرباني به اخلي چې ورکه شي بله به اخلي خو غني ده. یو دا ده چې نفلي وي نفلي خو هغه شی د دوم شی په تا باندې بیا نه لازمیږي نو هغه شی چې نفلي وي د هغه نه خوراک نشي کړی د مسکینانو شی ده. او که داسې ځای و چې توقع د دغه نه وه چې مسکینان به راشي او دلته بیا وخوري بیا په دغه نیت باندې بیا هغه کې هم تصرف کړی شي چې په عوض کې بیا بله اخلي حلالوي. دا د دغه هدیې د هلاکت په صورت کې چې دا خطر وي
دغه بودنه اوخه چې د ځان سره روانه کړي دا بل باب په دغه اوخه روانه کړي په دغه نیت چې الته زه بیا د حج د فراغت نه وروسته د شکرانې په حیثیت حلاله کم په لیار سپریدی شي په کنه. حضرت پیغمبر علیه السلام روان د صحابه کرام دي چې یو سړی اوخه ورسره د دی په پښو ځي. نبی علیه السلام ورته ویل ارکبها سپور شه په ده ورته ویل دا بدانه ده. بیا یې ورته ویل سپور شه وایي دا بدانه ده. بیا یې ورته ویل تباشه سپور شه الله تا دغه مجبوریت ته ضرورت نه لري چې په ځان دومره تکلیف تیری. نو اوس د نورو ائمو مسلک دا ده چې سړی په بدانه د احتیاج په وخت کې پیدا اخیستی شي. احتیاج دا ده چې بل وخت نه لري دغه وخت ته نو محتاج یې. موږ مذهب دا ده چې نه د استقرار په حال کې پیدا په اخیستی شي د احتیاج نه. استقرار احتیاج فرق لري. احتیاج هر مسافر دا به ته محتاج ده. خو په قویم په مزل چې تلایم شي بیا هم د احتیاج د دا بهشته که نشته خو په یخ کې سهولت ده. یو استقرار ده. استقرار دا حال ده چې په پوزه ته ودرې د تلای نشي سپینګیره ضعیف مریض تلای نشي. دا چې سړی مستر وي بیا په سپریدی شي کني د خدای د رضا دپاره د چې یو وارې نیت کې وکړه په هغه شي منفعت د قرباني د غوا په غولیان کې چې شودي هغه منفعت په اخیستی شي دا خو د خدای د رضا دپاره منتخب کړی ده. نو دغه صحابي ته چې نبی علیه السلام ویلي د وایدای د استقرار حال و ډېر ضعیف وتلی نه شوی نو نبی علیه السلام ورته ویل سپور شه خدای پاک تا دغه ځوروله د بدن ته حاجت نه لري. دوی په احتیاج حمل کوي دا نور ائمه موږ په استقرار حمل کوو. د استقرار په حال کې سپریدی شي په خو د نفس احتیاج په حال کې نه چې سړی په قوت په بدن لري تلی شي بیا نه شي په سپریدی.